سیکل را راکه خو دا پن مې خوښ دی ربا په دې مړې ما. استاد تاسو خو د پن سره په خپل انصاف وکړو، تاسو غیر معیاري کلام ونه وي، آیا د هغې په سیله چې کومه تاسو ته میلاو شوې تاسو مطمئن یې چې او ما ته د هغې واپس جواب چې کوم دی فیډبیک چې دی د پښتنو د طرفه د ولس د طرفه هغه صحیح میلاو شوی دی که نه؟ نو ما له خلکو اوس راکوي که نه، زه میلس نه کوم ما له راکوي، هغه سیله ما ته میلاویږي که نه. بل ورځ هم قسم درته قسم خورم چې 100,000 روپۍ کرن خان راولېږلې، وی دا کاکا جي له ورکوي په موټر سایکل راو پبو ته. ویل کوم ځای کاکا مې زه پبو کې یم، الله دې ولې عمر ستاسو سره هم سره دراز ورکړي. ویل سړی درلو پبو ته، مې پلاني ځای کې به ورته ولاړ یم چې سړی راغو ما ته خبرې مو وکړې ستړي مشي مو وکړه. ویل دا وشماره 3 د 50,000 لوټونو او 15,000 ماتې وي. وی دا کاکا جي له ورکه، ماتې غوښتې نه دي، ما ته هغه سیله الله راکوي چې ما ویل چې یا الله ما له دولت مه راکې، نه الله وایي چې ته ما نه د کوم شي سوال وکړې چې دا مه راکړو، دا به بیا زه درکوم. استاد جي د اوسنۍ بالکل استاد جي دا پښتو ژبه دومره مقدسه ژبه ده، د دې سره چې چا هم زیاتی وکړو نو د هغه به وروستو ژوند ډېر خراب وي. تکبر خو په هر څه کې خراب دی، خو دې ژبه کې چې چا څوک هم زیاتی وکړي نو اخره کې د هغه ژوند ډېر خراب وي. خو که څوک ورته دغه وکړي د سورتو دغې ژبې ته په ښه نظر سره وګوري نو بیا هغې هغه سیله ورته میلاویږي. بابا اوسنۍ موسیقۍ څه وبیلل پخواني؟ پخواني اوسنۍ څه یې وبیلل؟ اوسنۍ موسیقي چې کومه تاسو چې کوم اورئ که نه، اقبال ناست دی، راشد ناست دی، ملګري ناست دي، دوی لکه مطلب هورې ستا را خبرې. اوسنۍ موسیقۍ څه وبیلل د پخوانۍ موسیقۍ نه؟ کمې ټپې کمې چاربې ته څه یې وبیلل؟ مونږ چې دی دا خبره مونږ کوو اوس دا تعلیم یافته کوي چې د هر شي دوی ورته کرنټي وایي، موږ ورته کرنټي وایو. زمونږ په پخوا نه دا چې وایي د دې شي کرنټي، نو د دې کرنټي لګا ده د اوسنۍ موسیقۍ. دا ګانه چې ده که نه د اوسنۍ د دې ډېر دور چې وي 6 میاشتو نه زیات نه، د اوسنۍ ګانې دی د دې میوزیک د دې 6 میاشتې میت دی. 6 میاشتې بعد به هغه خلک نه وي چې ورته دې شروع که وایي دا مرم لرې که سړیا دا مه وایه. اوس یو ګانه ده د هغې چا ویلې د مخکینو خلکو، هغه په کوم لې کې ویلې ده طبلې سره، نو بیا په دې لې کې ولې وایي، په دې ساز سره یې ولې وي غلطه یې وي. وختي د عیدات الله یو ګانه د هغه خورۍ کوله چې کومه ګانه وه صاحبه؟ بله یو ګانه وه، نو هغه عیدات الله څنګه ویلې ده او ته ولې دغه لې کې وي او بیا دې ساز سره یې وي. دا ساز بالکل صفر دی، دې سره چې چا ګانه و که دا به نه چلیږي، که دا وچلېده نو بیا په ماته به. بابا ساز دا دی کلچر، طبله ده، رباب دی، باجه ده، کلانټ دی، نور ساز دې کې نه لګي. په دې کې دا 4 ساز لګي: رباب، کلانټ، طبله، باجه. بابا دا به نه زړېږي. ژوند مو ډېر وشو خو لکه آواز مو هماغه شانتې دی، جذبات مو هماغه شان ساتلي دي، څه راز دی؟ شوق مې دی، مینه مې ده په موسیقۍ مړې ما. زه چې شپه باجه پرته یو زه لګیا یم. بابا پخوانۍ یو ټپه داسې کوي چې اوس ورکه شوي او خلک یې نشي ویلی، هغه یو ټپه راته پرې کواړوئ. طبله شته دې کې؟
हाँ वाह ये कुर्बानी अवल भी वेली राम इंशाल्लाह उसरा तवाई वाई जड़ गे सबर सबर कमैना बुरा वाह زما د زړه طاقت ګورا تا دومره غمونه را لګنو جانانا چیزی اڑما خبر لاړه ډنډوره شوله ساده جانان خپلې غم دې کوونو